د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان وروستیو څرګندونو ته ځواب ویلی دی. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. امیر خان متکی وایي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د پاکستان وروستیو تورونو په تړاو ویلي دی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي او هیڅوک نشي کولای چې د افغانستان نه خاوره د چا پر ضد کار واخلي. نوموړي دغه څرګندونې تېر ماښام چهارشنبه د بهرنیو سفیرانو ته د روژه ماتي په میلمستیا کې کړي دي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې پاکستان تازه د دغه هیواد پر جعفر اکسپریس اورګاډي د برید پړه پر هندوستان او افغانستان واچوله او تورې ولګوه چې بریدګر د برید پر مهال په دوامداره توګه په افغانستان کې له خپلو مسؤلینو سره په اړیکه کې وو. ښاغلي امیر خان متکی د تورخم په اړه ویلي د تورخم لاره چې له تېرو 3 اونیو راهیسې تړلې وه له پاکستاني لوري سره د خبرو په پایله کې خلاصه شوه. د ښاغلي متکی په وینا دواړه خواوې باید هڅه وکړي چې خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي او داسې اقدام ونه کړي چې زیان یې عام ولس ته ورسیږي. ښاغلی متکی زیاتوي چې د 5 نورو ګاونډیو هیوادونو سره کومه ستونزه نه لري او که څه ستونزه هم پیښه شي نو د مذاکراتو له لارې حل کوي. ښاغلي متکی هیله څرګنده کړې چې له پاکستان سره د هم ستونزې د خبرو له لارې حل شي. متکی وړاندې وویل چې په تیرو کالونو کې د پاکستان او ایران په ګډون میلیونونه افغان کډوالو نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي او هیله یې ښودلې چې دا تیر په څیر د په راتلونکي کې هم له کډوالو ښه کوربهتوب وکړي او د دوی راستنېدنه د په تدریجي ډول له درناوي سره ترسره شي. ښاغلي متکی د کډوالو د ستنېدو په برخه کې د نړیوالو سازمانونو د مرستو غوښتنه هم وکړه. ښاغلی متکی وړاندې وایي په امریکا کې چې کوم بدلونونه راغلي دي د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو یې اغېزه کړی چې تر څنګ یې د افغانۍ په ارزښت هم اغېز کړی و خو اوس دغه ستونزه حل شوې او افغانۍ بیرته خپل ارزښت ترلاسه کړی دی. ښاغلی متکی وایي له دې سره ثابته شوه چې د افغانستان اقتصاد اوس په خپلو پښو ولاړ دی او په بهرنیو مرستو تکیه نه دی. ښاغلي متکی د عمان د سفر په اړه وایي دا لومړی ځل و چې د افغانستان او عمان سلطنت ترمنځ راشه درشه پیل شوه او دا یو ښه سفر و. د ښاغلي امیر خان متکی په وینا د سیمې او نړۍ هیوادونو سره یې تعاملات او راشه درشه ورځ په ورځ نوي پړاو ته داخلیږي او تعاملات زیاتیږي.